سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په روغ جوړ او د صحت جامې په مخ پر تن وي. زه مسیح الارزمان نن یو ځل بیا د سمارټ ساپ یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. نن د سکیچ اپ ټوټوریال 21مه جلسه ده او په نننۍ جلسه کې به موږ یو مکمل پروجیکټ جوړوو یا هم ډیزاین کوو. نو وګورئ، ما یو کوچنی تصمیم له ځان سره نیولی تر څو پورې زموږ ټول پروجیکټونه دننه په یوه فایل کې راشي. سمه ده؟ یعنې زه غواړم دغه کومه ساحه چې موږ اوس جوړه کړې ده، کوم پروجیکټونه مثلا که 15 شول، 6 شول، 7 دانې شول مکمل، هغه به په دغه ساحه کې ډیزاین کیږي. یعنې زه غواړم یو ټاون یا هم یو ښار له دغه ځای څخه جوړ کړم یا هم یو ډیزاین پکې وي. سمه ده؟ نو په دغه ډول سره مونږ په تیره جلسه کې دغه ډول یو تعمیر ډیزاین کړی و، خو صرف دلته مونږ کمپوننټ جوړ کړ یا هم ګروپ وکړه او وروسته هم 2-3 منزلو ته ورسو. دغه کومه جلسه چې وه، دغه جلسه تقریبا یو نیمګړې جلسه وه. سمه ده؟ ځکه نیمګړې وه چې په نیمایي کې د موږ کمپیوټر یو څه مشکل پیدا کړی و او ویډیو په مغه ځای باندې قطع شوله. نو په دې خاطر باندې زه غواړم تاسو ته ځینې نور پروجیکټونه هم ډیزاین کړم. سمه ده؟ نو د هر څه نه د مخکې وګورئ، موږ ځینې تیار جوړ شوي موډلونه را ډاونلوډ کړي دي. سمه ده؟ چې تاسو سره به هم دا په ګروپ کې شیر شي، کولی شئ له هغې ځای څخه یې تاسو را ډاونلوډ کړئ. سمه ده؟ نو د دغو د ډاونلوډ طریقه موږ په تېرو جلسو کې ویلې وه، خو بیا هم وګورئ، زه کوشش کوم تاسو ته یو بله طریقه هم وښایم. که چېرته تاسو غواړئ چې د تاسو انټرنیټ ډېر مصرف نه شي، وخت مو ډېر ضایع نه شي، نو تاسو کولی شئ یو پروجیکټ مکمل ډاونلوډ کړئ. د مثال په ډول سره دغه پروجیکټ دی چې ما را ډاونلوډ کړی دی. غواړم په دغو پروجیکټ کې چې کوم آیټمونه یا کوم موډلونه تیار کار شوي دي، هغه زه خپله دلته ترېنه را واخلم چې تر څو پورې زه وکولی شم په راتلونکي کې له دغه تیاره جوړ شوو موډلونو څخه استفاده وکړم. وګورئ، په دغو کې دغه کوم پروجیکټ چې دی د راخلاصېدو په حالت کې دی، د کیمره بنده ومه. وګورئ، سمه ده؟ وګورئ، دغه پروجیکټ دی چې موږ را ډاونلوډ کړی دی. غواړو له دغې څخه هغه شیان یعنې چې دلته کارول شوي دي هغه غواړم زه ترېنه کافي کړم تر څو پورې زه وکولی شم په نورو پروجیکټونو کې هم دا خپل کوم فایلونه چې موږ اوس را ډاونلوډ کړي دي هغه وکاروم. وګورئ، دغه ډول ډیزاین موږ ډېر په ساده ډول سره ترسره کولی شو. دلته یو نقطه چې د تاسو باید هغې ته متوجه اوسئ، هغه دا ده چې په دغو موډلونو کې تصویرونه کار شوي دي. سمه ده؟ یعنې دلته تصویرونه کار شوي دي چې تاسو کولی شئ د انټرنیټ څخه تصویرونه راواخلئ او وروسته یې دلته وکاروئ. دغه سپینو ساحو ته که تاسو ځیر شئ او وګورئ، دلته تصویران کار شوي دي. څه ډول تصویر دلته کار شوی؟ دلته PNG تصویر کار شوی، تر څو پورې شاته کومه ساحه چې ده هغه په واضح ډول د هغې نه ښکاره شي. نو وګورئ، که چېرته تاسو غواړئ چې دغه ډول کار ترسره کړئ، نو زه تاسو ته یو ډېره ساده طریقه ښیم. وګورئ، د مثال په ډول سره زه دومره ساحه انتخابوم. غواړم دلته یو تصویر ولګوم. په دغه ساحه کې زه غواړم یو تصویر ولګوم. صرف تاسو په راځئ فایل ته، سمه ده، په امپورټ باندې به کلیک وکړئ. امپورټ باندې به کلیک وکړئ. سمه ده؟ کله چې په امپورټ باندې کلیک وکړه، وګورئ، د مثال په ډول سره زه غواړم دغه تصویر دلته ولګوم. کولی شئ تاسو د تعمیر تصویر، د ونې تصویر، د هر شو تصویر چې وي دلته تاسو کولی شئ چې د هغې نه استفاده وکړئ. وګورئ، چېرته غواړئ چې دا تصویر د تاسو ته نصب شي؟ زه غواړم په دغه کوم چوکاټ جدول چې دی په دغو کې نصب شي. کله چې موږ لومړی یو کلیک وکړو، رایټ کلیک وکړو، نو موږ ته دغه تصویر د سایز اندازه په اختیار کې راکول کېږي چې ته غواړې په کومه اندازه دې وي. زه وایم چې په دغه اندازه دې وي، خو تاسو کولی شئ چې د دغو تصویر کوم سایز چې دی په هغو کې نور تغییرات هم راولئ. سمه ده؟ موږ یې صرف اوس په همدغه حالت باندې پرېږدو. نو په دغه ډول سره تاسو کولی شئ چې تصویر دلته ولګوئ یا هم نصب کړئ. سمه ده چې دلته په دغو پروجیکټ چې د موږ څخه اوس دی په دې کې اکثرا تصویران کار شوي دي. دوهم مهمه نقطه دا ده چې تاسو کولی شئ
له دې نه تیار جوړ شوي موډلونه ځان ته کافي کوي. د مثال په ډول سره وګورئ دغه کوم موډلونه چې دي 3D موډلونه تیار جوړ شوي دي دا د تاسو د ننه په سکیچ اپ کې موجود دي. ان میډل سمه ده که چېرته موږ په دغه باندې کلیک وکړو دلته هغه کوم کمپوننټونه یا موډلونه چې جوړ شوي دي تیار په دغه پروژیکټ کې استفاده شوي هغه ټول دلته موږ ته راکړل شوي دي. موږ کولی شو دا ترنه کاپي کړو. د کاپي یا سیف کولو طریقه یې په دې ډول ده سمه ده. په دې باندې به موږ کلیک وکړو وګورئ سیف اس باندې به کلیک وکړو. کله چې موږ په سیف اس باندې کلیک وکړو دلته یې خپل مسیر ورته ټاکو. کولی شئ تاسو مسیر ورته وټاکئ او په سیو باندې کلیک وکړئ او دلته کولی شئ تاسو نوم ورکړئ او که چېرته تاسو غواړئ چې د تاسو دغه کوم موډل چې دی په مختلفو ورژنونو کې کار وکړه زما دا د سکیچ اپ ټول ورژنونه دي چې کولی شئ په هغو کې کار وکړه او هلته ورته سلیکټ کړئ خو په ډیفالټ حالت باندې به دغه موږ پرېږدو ورته او په سیو باندې کلیک کړو. سمه ده. نو په دغه ډول سره موږ کولی شو خپل هغه کوم موډلونو ته چې ضرورت لرو یا هم هغه کمپوننټونه چې تیار جوړ شوي دي په پروژو کې کار دی له هغه څخه موږ مختلف کمپوننټونه راخیستی شو او کارولی شو په خپلو پروژو کې. سمه ده. نو زه دا پروژه کلوز کوم. اوکې نو باندې کلیک کوم راځو خپل د پروژې ته. سمه ده. وګورئ په لومړي قدم کې تاسو کولی شئ دلته هغه څه چې تاسو په خپلو هغو سیمو کې یا ښارونو کې ګورئ کولی شئ دلته اضافه کړئ. هر څه چې وي کیدای شي هغه اوبه وي کیدای شي سړکونه وي کیدای شي هر څه وي کولی شئ تاسو دلته یې اضافه کړئ او په خپلو پروژو کې د هغو نه استفاده وکړئ چې انشاءالله موږ به په روزمره هر وار چې موږ خپله د پروژه ډیزاین کوله په هغو کې به موږ مربوطې ساحې مربوط ځایونه کاروو. سمه ده. په دوم قدم کې وګورئ زه غواړم چې د دوه مختلفې کافۍ له ځان سره ولرم نو د دې لپاره موږ دا یو مکمل ګروپ کړی دی تر څو پورې دغه لاندې ساحې سره ټچ نشي یا لینک نشي. دې لپاره موږ له دې نه یو کاپي اخیستې ده. سمه ده. زه له دې نه چې کله یو کاپي واخیسته کنټرول سی باندې کلیک کړم یعنې غواړم په مختلفو ځایو کې حد اقل 3 یا 15 دانې کاپیانې وباسم تر څو پورې دغه ساحه یو څه ښکلې راشي. اوکې وګورئ د مثال په ډول سره لومړی کاپي دلته غواړم کارې کړمه او بله کومه کاپي چې ده په دغه ساحه کې په دغه ډول سره. سمه ده. نو دغه 3 کاپیانې به بسنه وکړه د اوس لپاره. سمه ده. که ضرورت شي بیا هم له دې نه استفاده کړو. په دوم قدم کې وګورئ موږ تیار جوړ شوي کمپوننټونه لرو چې کولی شو موږ هغه خپلو پروژو کې استفاده کړو. د مثال په ډول سره وګورئ موږ دلته مثالا په دغه ډول دلته راځم له دغه دروازې څخه استفاده کوم. صرف راځو دلته خپل د پروژې ته مربوط کمپوننټ راوړو. وګورئ سمه ده. وګورئ کمپوننټ مربوطې ساحې ته راوړل شوی دی. وګورئ دا یو ډول سرچپه دی کولی شئ تاسو د دغه کوم هغه مسیر چې دی هغو ته تغییر ورکړئ. سمه ده. زه غواړم په دغو ډول دا وچرخومه کې په دغه مسیر باندې. اوکې وګورئ ډېر په نورمال ډول سره په دغه ډول سره وګورئ. اوکې په دوم قدم کې دو کوم هغه اندازه چې ده هغه ډېره لویه ده. سمه ده. په دغه ډول سره د دغو کوم اندازه چې ده هغه کوچنی کیو. د هغو لپاره تاسو کولی شئ کلیک وکړئ له دغې ساحې نه. سمه ده. په دغه ډول سره هغه کوچنی کړئ. څومره اندازه چې تاسو غواړئ هغومره اندازه ده تاسو کوچنی کولی شئ تر څو پورې په خپله هغو پروژه کې له دغه ډول کمپوننټونو څخه استفاده وکړئ په دغه ډول سره. سمه ده. راځو دا ځای په ځای کوو. اوکې یو څه اندازه دغه کوم دیوال چې دی یا د دروازه چې ده د دروازه اندازه یو څه ورته لویوو تر څو پورې یو څه طبیعي ډوله راشي. د دې لپاره چې دا موږ ګروپ کړی دی نو موږ باید ډبل کلیک وکړو ورته.
په دغه ډول سره اوکې دا یو څه لوحې وو سمه ده اوکې کلیک کو ډبل کنټرول زائد د سلیکشن څخه وځو او دغه مربوط آیټم باندې کلیک کو سلیکټ کیږي په دغه ډول سره اوکې وګورئ خپله په اتوماتیک ډول سره دلته یو ډول فټ کیږي ورته نو اوکې بیا راځو اوکې سمه ده نو په دغه ډول سره تاسو کولی شئ چې د تیار جوړو شویو کمپوننټونو څخه استفاده وکړئ د خپلو ډیزاینونو لپاره د خپلو د پروژو د ډیزاین لپاره اوکې زه غواړم دغه کومه ساحه چې د دیواله ده ټوله سلیکټ کړم تر څو یو څه اندازه پورته راوړو په دغه ډول سره سمه ده اوکې دا هم ترسره شو سمه ده نو په دغه ډول سره تاسو کولی شئ د دې تیار جوړ شوي کمپوننټونو څخه استفاده وکړئ دغه کومه نقشه چې وه داسې مکملا نیمګړې پاتې شوې ده سمه ده نو نه غواړم چې اوس په دې باندې موږ وخت ضایع کړو سمه ده نو په دې خاطر باندې وګورئ په دو کې که مثلا ځینې نورو تغییراتو ته اړتیا وه هغه تغییرات موږ په دې کې راوړو او وروسته هغه نور کوم چې زموږ سره کافی دي هغه حذف کیو سمه ده د هغو له جملې څخه د مثال په ډول سره زه غواړم چې مثلا ګورم چې څه لرو دلته نور خیر دی دا به بیا وروسته موږ په نورو پروژو کې کار کوو سمه ده د اوس لپاره همدغه پروژه باندې موږ بسنه کوو خو یو نقطه چې زه باید تاسو ته یادونه وکړم هغه دا ده چې اوس چې دغه کوم تیار آماده شوی کمپوننټ موږ خپلې پروژې ته اضافه کړلو د دو سره موږ ګروپ جوړوو تر څو پورې موږ دا ګروپ کړو او کله چې موږ دا ګروپ کړله سمه ده هغه نور کمپوننټونه چې موږ د هغو کاپیانې اخیستې هغه له منځه وړو سمه ده او د دغو کاپیانې اخلو کنټرول سی کنټرول وي ډېر په ساده ډول سره سمه ده لومړی قدم کې موږ هغه سلیکټ کوو کله چې سلیکټ کړله کنټرول سی کنټرول وي باندې کلیک کوو اوکې په دغه ډول سره وګورئ هغه اندازه کوشش وکړئ چې باید مساوي وي د اندازې دپاره چې باید مساوي راشي کولی شئ چې تاسې د دې کوم ټولونه چې موږ په تېرو جلسو کې ویلي وو له هغې نه تاسې استفاده وکړئ اوکې مثلا دغه یې اندازه ده اوکې او اوس کولی شئ کنټرول وي یې کړئ سمه ده په دغه ډول سره اوکې او یو بله کافي امر اخلم کوشش وکړئ چې دا کوم تعمیر چې تاسو د مکمل ډیزاین کول غوښتل مو چې هغه په یو مکمل ښار کې یا هم په یعنې یو لویه نقشتې جوړول غواړئ یا یو لوی پروجیکټ جوړول د کوچنیو کوچنیو پروژو څخه نو کوشش وکړئ د کمپوننټونو څخه استفاده وکړئ یا یې ګروپ کړئ یا تر څو پورې وروسته تاسو ته کوم مشکل جوړ نه کړه سمه ده نو په همدغه ډول سره وګورئ ډېر په اسانه ډول سره موږ دغه ترسره کړلی شوی نو انشاءالله کومه راتلونکې جلسه چې دي موږ ده هغه به د دغو نقشې جوړول وي سمه ده چې موږ ته دغه 5 نقشې راستول شوي دي چې باید موږ یې ډیزاین کړو جوړ یې کړو نو انشاءالله راتلونکې جلسه به ډېره ژر وي ځکه د موږ کوم ورژن چې دی هغه ټرایل ورژن دی په ټرایل ورژن کې د موږ 4 ورځې پاتې دي نو زه کوشش کوم چې د 4 ورځو کې دغه مکمل کورس چې دی کوم دا مکمل کړو نو دغه د موږ نننۍ جلسه تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم ښې چارې ولرئ د خدای په امان